اے الله جل جلاله ته زمونږ ګناهونو ته مه ګوره، د خپل رحمت وسعت ته وګوره، په مونږ خاصه لورینه وکړه. کله چې حضرت موسی علیه السلام خپل ورور هارون علیه السلام خاورو ته وسپارلو، نو د خپل ورور بېلوالی او د قبر تورو تیارو سخت په ژړا کړ. الله تعالی ورته وحی وکړی چې ای موسی، که زه دې مړو ته اجازه ورکړم چې تا زما له لورینې او مهربانۍ خبر کړي، نو ټول حال به درته ووایي. ای موسی، ما چې دوی د ځمکې په سر له یاده نه وویستې او روزي مې ورکوله، نو څنګه به یې تر خاورو لاندې هیر کړم؟ ای موسی، کله چې یو بنده ومري، نو زه د ده د ګناهونو زیاتوالو ته نه، بلکې د ده بېوسۍ ته ګورم. مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت